په کندهار او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونو څنګه یو ځل بیا پر طالبانو قیامت جوړ کړی د چې افغان ځواکونو چیرته او څنګه عملیات ترسره کړي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان ځواکونو تېره ورځ کندهار ولایت کې 40 طالبان وژلي او 10 نورې ټپیان کړي. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو د کندهار په پجوایي، ژیړۍ او میوند ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات کړي او د دوی یو شمېر وسلې او مهمات یې له منځه وړي. خبرپاڼه کې راځي چې د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو په یادو ولسوالیو کې د طالبانو 950 بېلابېل ډوله ماینونه چې د خلکو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای شوي وو کشف کړي او شنډ کړي دي. په بل راپور کې ملي دفاع وزارت وایي په هرات کې د 22 طالب ترهګرو وژل کېدل او ټپي کېدل. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د هرات ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند په هزارکونه سیمه کې پر طالب ترهګرو بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې 9 طالبان ووژل شول، 13 تنه یې ټپیان شوي او د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه ویوړل شوي دي. په راپور کې ملي دفاع وزارت وایي غور کې د 11 طالبانو وژل کېدو سره د ماین جوړونې 2 کارخانې هم له منځه وړل شوي دي. هوایي قواو د غور ولایت په تیوره ولسوالۍ کې ترهګر طالبان په نښه کړل. په پایله کې 11 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. همداراز د طالبانو 2 د ماین جوړونې کارخانې، یو موټر، 12 موټر سایکلونه او 30 بېلابېل ډوله ماینونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه را سره لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.